امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پاملرنه زیاته شوې. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د برم، عزت، شرف، خاورې، ملي حاکمیت او ناموس ساتونکي دي. هیڅ شخص او یا نومان دي پر سرښندنو او ویاړونو نه سترګې پټولی شي او نه هم دې حق لري چې نامناسبې څرګندونې وکړي. سرتیری هغه څوک دی چې خپل سر له هیواد او هیوادوالو تر ناموس قربانوي، شپه او ورځ د هیوادوالو لپاره له خپلې ښادۍ او غم څخه بې برخې وي او د اختر په خوښیو کې د هیوادوالو د خوښیو لمانځلو لپاره ټوپک په لاس ولاړ وي ترڅو هیوادوال خپله خوښي په شانداره مراسمو ولمانځي. کله چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې پای ته ورسېدلې نو د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د کابل په لالا او صنایع غزنوي ښارګوټي کې چې د کابل په قصبه سیمه کې موقعیت لري د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د 1000 اپارتمانونه وویشل. د یادونې وړ ده چې دغه اپارتمانونه د 20 کلونو لپاره امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د قسط په شکل ورکول کیږي. هر کله چې امنیتي او دفاعي ځواکونو میړانه کړي ولسمشر غني دغه میړانه په ښه ډول ستایلې. کله چې ټاکنې په ښه امنیت سره پای ته ورسېدې نو غني له ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو مننه وکړه او د دوی هڅې وستایلې. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ګیلمن وو چې موږ د هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو خو زموږ میرمنې ناروغې وي، موږ ناراحته یو. په همدې خاطر د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د محمد اشرف غني یو سلبستریز ولادي او نسایي روغتون پرانیست ډبره کېوسته چې سرتیري په دغه کار ډیر خوشحاله کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غني تل هڅه کړې ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي ترڅو د هیواد او هیوادوالو د امنیت خوندیتوب لپاره په ډاډه زړه هلې ځلې وکړي.